سلامونه ملګرو. سپیشل امیګرنټ یو ایس ویزاز یعنی د امریکای ځانګړي یا خصوصي ویزې چې کوم دي نو د هغې حوالې سره یو خبر دی. ښه خبر په دې حواله دی چې هغه افغانان چې هغوی په تېر 20 کالو کې د جمهوریت کې په حکومت کې یا د امریکایانو سره یعنی دغه خلکو دپاره ښه خبر دی چې امریکایانو یا نیټو سره یا دغه پیس کیپینګ فورسز سره په هر حواله کار کړی دی یا د هغې رشته دار دي یا ترجمان پاتې شوی هغې ته سپلای کړي ده د هغې په بیسس کې انټریکشنز راغلي دي مختلف قسمه. نو دا د هغه افغانانو دپاره هغې د ویزې شرایط نه صرف آسان کړي دي بلکې نرم کړي هم دي. دا د مهاجرت یا د امیګریشن خصوصي ویزې اس آی ویز ورته وایي، سپیشل امیګرنټ ویزاز. او د امریکې ته هغه خلک هغه افغانان چې هغه یعنی کار د امریکای سره کړی دی یا د مغربي ملکونو په دغه 20 کاله کې په څه ناڅاپه ما وړاندې د هغې ذکر وکړو. نو دا د امریکا د بهرنیو چارو چې کوم وزیر دی انتوني بلینکن هغه ویلي چې او د دې د وزیر داخله دی په یو ګډه اعلامیه کې یا په یو کمیونیکي یا په یو پریس کانفرنس کې یا په یو مراسله کې یا په سطح چې اخباري خبر مونږ وایو په هغې کې دا ورکړي دي چې اوس نه صرف دغه پروسس اسانوو بلکې دا تیزو د هغه خلکو دپاره چې مونږ سره یې کار کړی دغه خلکو زمونږ سره قیمت دی یا غواړو مونږ چې هغه محفوظ شي یا د هغې ژوند ته هغې وایي چې خطر دی د هغې د وینا مطابق په افغانستان کې یا په پاکستان کې په سیمه کې. نو دا د هغې خیال دی چې هغه خلکو ته خصوصي ځانګړي ویزې چې کوم دي او پروسس ډېر زیات اسان شي دي. اوس چې کوم نوي یو معرفي نامه د خصوصي معرفي نامې یا د سپانسرشپ یا د خصوصي لیټرو دي ته ضرورت نشته چې خامخا دا وښیي چې ما دې سره کار کړی دی. دې ډایرکټ په یو پام باندې هغه یو پام تفصیل بیا تاسو کتی شي هغه افغانان ملګري چې هغه دا وخت ګوري نو دا د هغې دپاره بهرحال یو خبر دی پروسس باندې خو بیا ځان پوهې کول یو لوی عمل دی. خو دا ده چې 150 صفحې کم ډاکومنټیشن به نو هغه اوس امریکې وزارت خارجه یو فارم ته راوړی دی په یو پام باندې هغه افغانان چې هغې امریکې سره یا مغربي قوتونو سره په څه ناڅه شکل کې همکاري کړې ده نو هغې به د امریکې ویزه ترلاسه کولی شي. بهرحال دا د هغه خلکو دپاره دا خبر دی چې هغه وړاندې نه په دې عمل کې انوالو دي یا غواړي چې دې نه ځان خبر کړي. نو بیا پروسس او پروسیجر نو هغه خو په خپل ځای خو بار سړی په خپل سمي باندې ځان پوهې کوي. د ټول د وخت راکولو مننه.